الله الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وحسن الهدى وعلى أئمة الأربعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. زما عزت مندو دا کم مجلس کې چې موږ او تاسو اوس راجمع یو، دا یو د فکر مجلس دی، دا عظیم مجلس دی، دا یو دینی مجلس دی، د دین سره واسطه ده. کار دا ده چې د مجلس هغه آداب مراعات شي. یو د مجلس په آدابو کې دا ده چې دلته د عمل په نیت باندې کېږي، په دې نیت باندې کېږي چې ثواب او عمل پې وکړو. د هر ځای نه مخکې د خپل نیت سمول دي. هر عمل چې موږ او تاسې کوو باید هغې کې خپل نیت ته وګورو، خپل هغه باطني ارادې ته وګورو چې زما اراده څه ده. که باطني اراده دې صحیح وه، دغه عمل ته به الله قبلوي، الله د عمل توفیق درکوي. او که چېرته دننه ستا په اراده کې بل څه و، نو ګوره بیا پکې مشکل شته دی. نو دیني مجلس دی، په دې نیت باندې کېنو چې الله جل جلاله موږ له په خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یوه خبره زده کړو او عمل کړو، د عمل په نیت باندې کېږو، داسې به کوو انشاءالله. عزتمندو، ما چې کوم آیت کریمه تلاوت کړو، دې کې الله جل جلاله یو موضوع ته اشاره کړې ده، یو عظیم حکم ته اشاره کړې ده. هغه عظیم حکم دا دی چې د الله جل جلاله نه ویره. دا د الله جل جلاله نه ویره دا ګوره د انسان د باطن سره تعلق لري. کله چې د زړګي کې د الله ویره راشي، نو دا ویره بیا په ظاهري اندامونو باندې مؤثر کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي: ان فی البدن لمزغه، په دې بدن کې یو ټوکړه ده، که چېرته دغه ټوکړه صحیح شوه ټول بدن صحیح کېږي، او که چېرته دغه ټوکړه پاسېده شوه نو بیا ټول بدن پاسېږي. او بیا رسول علیه السلام ویلې چې الا وهي القلب، الا وهي القلب، الا وهي القلب. خبردار دغه ټوکړه چې دا وړه غونته کې ټوکړه ده او دا په بدن کې یو عظیم شخصیت لري، دغه بیا زړه دی، زړه دی، زړه دی. موږ او تاسې سوچ وکړو که نه، په ملک کې بادشاه لوی شخصیت دی، هغه لوړ مقام لري. کله چې بادشاه هغه د الله نه یریدونکی و، صحیح انسان و، انشاءالله الله به رعیت هم دقسې ورکړي. او کله چې بادشاه صحیح نه و، کله چې د ملک زعیم صحیح نه و، نو رعیت هم ګوره ماقسې څنګه چې بادشاه دی. نو د بدن کې دا زړه بادشاه دی، دا زړه بدن کې یو مهمه پرزه ده، دا یو مهمه عضو ده. دا که چېرته د الله نه ویرېدله او دې کې د الله نه یره راله، په دې کې ایمان راسخ شو، دا باطني صفاتو باندې موصوف شو، نو زما عزتمندو اندامونو باندې بیا اثر کېږي. او که چېرته دغه دننه د زړه ټوکړه دا د الله نه ونه یېرېدله، بیا ګوره په اندامونو باندې بیا اثر نه کېږي. عبدالله ابن عمر ملګرو سره دی، شړه ده، ملګرو ته وویلې راځئ دسترخوان خور کوي. دسترخوان یې خور کړ. یو راعي دی، شپونکی دی. عبدالله ابن عمر هغه راعي ته وویلې، هغه شپونکي ته وویلې، هغه غلام ته وویلې راځه موږ سره ډوډۍ وخوره، دسترخوان خور دی. هغه شپونکي ورته وویلې، هغه راعي غلام ورته وویلې زما روژه ده. عبدالله بن عمر وویلې دا وګوره دا سخته ګرمي ده،
په دې سخته ګرمۍ کې د غلام روژه نیولې ده، په دې سخته ګرمۍ کې د مزدور روژه نیولې ده. حیران شو، تعجب یې وکړ، دا څومره د الله نه یېرېدونکی دی. بیا د هغې نه وروسته عبدالله بن عمر کېدای شي هغې ته امتحانان ویلي. عبدالله بن عمر کېدای شي هغې ته امتحانان ویلي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه ته وویلې، ویش بونکیه د دې رمې نه موږ باندې یو حیوان را خرڅ کړه، یو حیوان دا د دې رمې نه په موږ باندې را خرڅ کړه. زما خبره خو اورئ که نه؟ نو هغه عبدالله بن عمر دغه شپونکي وویلې، هغه مزدور ورته وویلې دا رمه زما نه ده، دا رمه زما د مالک ده، زما نه ده. نو د هغې نه وروسته عبدالله بن عمر ورته وایي داسې کار وکړه چې د دې رمې نه یو حیوان په موږ باندې را خرڅ کړه. هغه شپونکی ورته وایي چې دا یو حیوان په موږ باندې را خرڅ کړه او تاله به روپۍ درکړو، دا حیوان به حلال کړو او چې دی نو لږه غوښه به د تالم درکړو، ته به روژه ماتی وکړي. عبدالله بن عمر ورته وویلی، هغه شپونکي ورته وویلی چې دا رمه خو زما نه ده، او بیا ورته وایي چې دا که زه تاله د دی نه یو حیوان درکړمه او بیا خپل مالک ته بانه وکړمه چې هغه یو حیوان چې دی نو هغه زمرو خوړلی دی، نو فاین الله فاین الله وایي الله چېرته دی؟ نو زما عزتمنو دلته زړګی مزېدار و. کله چې زړګی مزېداري، کله چې زړګی د الله نه یېرېدونکی، کله چې زړګی په باطني صفاتو باندې موصوف وي، دا زړه د الله نه یېرېږي. ولو که دا په هر مقام کې وي، که دا په مقام د وزارت کې وي، که دا په مقام د ریاست کې وي، که دا امیر دی او که دا مامور دی، خو کله چې د الله نه یېرېدونکی و دا د الله نه بې خلاف نه کوي ذره بره. یو بل عبدالله د عمر رضی الله عنه یو ځلې د شپې راووته، سالم ورسره دی، ملګری ورسره دی. عمر رضی الله عنه راووته ګرځي، یو دیوال ته ډډه وواله، دننه کور کې یو ښځه ده او یو جنۍ د خبرې سره کوي. نو دغه مورې دغه ښځه دې جنۍ ته وایي چې دې شودو کې اوبه واچوه. هغه مور هغه دغه ورته ویلې، هغه جنۍ ورته ویلې مور ته چې امیر المؤمنین حکم کړی دی چې تاسې دې شودو کې اوبه مه اچوئ، خیانت مه کوئ، غش مه کوئ. نو هغه مور یې ورته وویلې چې ای لورې دې شودو کې اوبه واچوه، وایي امیر المؤمنین حکم کړی دی. هغې ورته ویل امیر المؤمنین تا نه څه خبرېږي، خو دلته نشته که نه، خو ته په دې شودو کې اوبه واچوه، سار کې بازار کې به خرڅ کړو او هلته چې دی نو ډېره ګټه به وکړو. نو هغه دورې ورته ناشنا خبره وکړله. روایتو کې دوه قسمه خبرې راځي، خبرو ته خو متوجه استئ که نه؟ مخکې مې د آداب د مجلس وویلې چې ډېر په توجه باندې کینو، د عمل په نیت باندې کینو. نو هغې نور ورته ویلې ای مورې چې دا څنګه چل دی چې کله موږ د امیر المؤمنین سره ناست یو او ظاهر هغه خبرې نو ته اطاعت به یې کوو، او کله چې د امیر المؤمنین نه پناه شو بیا به اطاعت نه کوو. یوه خبره ورته دا وکړله، ظاهر کې امیر المؤمنین سره چې کله ناست وو چې ښکاره یو نو اطاعت به یې کوو، او چې کله ښکاره نه نو اطاعت به نه کوو. نو دا خو برابر صحیح کار نه دی وایي. بله خبره ورته دا وکړه، ځینې روایتو کې داسې راځي چې هغه لور یې ورته وویلې ای مورې که امیر المؤمنین نشته دی نو فاین الله، الله چېرته دی؟ الله خو شکه ده، الله خو زمونږ هر څه ویني. زما عزتمندو دې کې ګوره وجه دا وه چې د دې خلکو د دې مؤمنانو دننه دا ضرورت عام اچولی و. رسول علیه السلام هغه بایې ته وویلې چې داسې مه کوه، او دا ګوره ښه طعام چې دی، ښه غنم چې دی هغه ښه ځان له خرڅ کړه، چې کوم خراب دی هغه ځان له خرڅ کړه. او بیا ورته ویلې من غشنا فلیس منا، چا چې زموږ سره خیانت وکړي زما د امت نه نه دی. نو زما عزتمندو په کار دا دی چې موږ کې د الله نه یره راشي. یو روایت کې داسې راځي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تاسې ځمکې والاو باندې رحم وکئ، ای ولات الامورو تاسې ځمکو والاو باندې رحم وکئ. تا نه رعیت خفه دی نو څنګه د باندې رحم وکړه؟ ته په مخلوق رحم نه کوې، زه به تا څنګه رحم وکړه؟ دا رحم هله کېږي چې کله دلته زړګي کې ویره موجوده وي، کله چې زړګی د الله نه متاثر وي، کله چې دا زړګی باطني صفاتو باندې موصوف وي، نو دې کې بیا رحم راتللی شي. حدیث میں نشته رسول علیہ السلام وی من خاف ادلج
ومن ادلج بلغ المنزل څوک چې د الله نه یریږي کنه ادلج هغه مزل کنه خبردار د الله مبيع جنت ده هغه موږ له د اعمال په بدله کې جنت راکړي نمن خاف ادلج دا اصل کې رسول الله السلام یو مثال ذکر کوي یو سړی د شپې روان دی کنه نو دا خامخا مزل کوي دا په شړه کې شپه نه کوي دا د الله نه یریدونکی دی دا سړی یریږي که چېرته شپه کې شپه وکړمه نو دلته به مې حیوانات مات کړي نو هغه مزل کوي هغه به ځای باندې نه ودرېږي نو زما عزتمندو زموږ استاد عمر روان دی شپه تېرېږي ورځ تېرېږي که شپه تېرېږي داسې مجالسو کې هغې نه